بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. خدرون مینوالو او ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. انسان څرنګه چې د وجود پالنې ته اړتیا لري، همدارنګه د روحاني پالنې او تربیې ته هم اړتیا لري. خدا پالنه د روح پالنه د وجود د پالنې څخه ډیر لوی هوډ او پخې ارادې غواړي، ځکه چې د هر زیرک او غیر زیرک انسان د خپل ځواک پورې د خپل وسه پورې لګیای کوي، خو پکار دا ده چې انسان د خپل روح پالنه او د خپل روح تربیه وکړي. د وجود په پالنې باندې موږ ټول ښه پوهیږو، خو دلته به د روح پالنې په اړینو خبرو باندې څو لنډې خبرې کوو. قدرمنو، د روح پالنه صرف او صرف په علم باندې کیږي. له همدې د کبله خو بې علم انسان کاغه چرته په عباداتو کې وي، زندګانی معاملاتو کې وي، دا هر څه تر دې پورې تړاو لري. علم د انسان په ژوند کې د هر څیز څخه زیاته اړتیا لري. نو ان شاء الله دنیاوي او خپل دینی علم به صرف او صرف په دې نیت حاصلو چې د خدای پاک د بندگانو خدمت او همدارنګه د هغه پاک ذات رضا حاصل کړو. نو بیا به همدا علم زمونږ لپاره د ابتلاګانو او ازمویښتونو په خلاف یو ډال ګرځي. قدرمنو مینوالو او ګرانو کتونکو، راځئ خپل د وجود احتیاجات او ضرورتونه له داسې لارې څخه پوره کړو چې حلال وي، که هغه چېرته د مکتب معلمي وي او چیرې هغه په یو شفاخانې کې ډاکټري وي او که چېرته هغه سرکاري ملازمتونه وي. راځئ چې خپل راتلونکي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړو چې خپل ظاهر او باطن داسې ډولي وګرځوي چې زموږ څخه وروسته راتلونکي نسلونه ورباندې وویاړي. ستاسو ورور سبو ننګرهاری، د الله په امان.